بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او الله چې څومره پریشانیانې مصائب ناڅاپي حوادث را رواني، الله دې د هغې ټول نه زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي. الله دې مونږ او تاسو لره د هغې نه امن راکړي. ورونو، زه تاسو ته یو وظیفه ښیم. اکثر ملګري داسې وایي زما پلان کې شرعي ضرورت دی، دا پوره کېږي نه. زما پلان کې شرعي ضرورت دی، یو عالم پسې ځي، یو پیر پسې منډې وایي، په بل پسې ځي او څوک ورته تعویض وښي، څوک ورته څه ووایي، څوک ورته څه وښایي. زه به تاسو ته هر هغه وظیفه در کوم چې هغه بهترینه وظیفه وي او په هغې ستا ایمان وي، په هغې باندې ستا یقین به هم جوړېږي، په هغې به تعالی الله اجر او ثواب هم درکوي، په هغې به ستا دنیا او آخرت د خیر او د خوشحالو سبب هم ګرځي، دنیا او آخرت به دې پېښه کېږي هم. د هغه وظیفې دپاره هغه زه تاسو ته دا وایم چې کوم یو سړي حاجت شرعي او دی وایي زما حاجت نه پوره کېږي، هغه که خورې مورې ورورې، نو دا وظیفه چې زه کومه تاسو ته ښیمه، نو د دې وظیفې اجازت به انشاءالله العزیز هر هغه ملګري ته د دې اثرات به وویني. کوم ملګری چې وظیفه خپل عمل کې راولي، نو د هغې ثمره، د هغې نتیجه، د هغې خوږوالی دا به تاسو ته په خپله باندې محسوسیږي. هغه وظیفه هغه دا ده چې روزانه ټیم به ځانه مخصوص کړي، چې کوم ټیم وای هم هغه ټیم به وای، او روزانه یعنی المقسطو یا مقسطو یا مقسطو یا مقسطو دا د الله نومونه کې یو نوم دی. دا نوم چې ته کله وای 200 پیرې ته د دې وظیفه وکړه، اول آخر کې د درود شریف وي، نو انشاءالله العزیز بفضل تعالی د الله په فضل او کرم سره ستا چې کوم شرعي مقصد په نیت د کوم حاجت دپاره چې تا دا وظیفه وکړه، نو انشاءالله هغه حاجت به ستا زر تر زره پوره کېږي په وسیله او په برکت د دې نوم د الله تعالی چې هغه یا مقسطو دی. الله پاک دی زمونږ او ستاسو حاجتونه پوره کړي